ستا د رخسار په باب له څه ووایم ستا د رخسار په باب له څه ووایم د سور انګار په باب له څه ووایم او نه مې ګل درکړو نه دی ګل راکړلو نه مې ګل درکړو نه دی ګل راکړلو نو د بهار په باب له څه ووایم. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګریو. ستاسو ورور ستاسو ملګری خلیل افسان افریدی در سره یو ځلې بیا مخاطب یم د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې کتونکو اوریدونکو. نن بیا یو ځلې موږ د زلمي لیکوال یو ښه لیکوال تر څنګ ناست یو د ثابت ګل مظلومیار افریدي په دیره کې د هغوی سره بې د ادب په حواله د هغوی د ژوند او د فن په حواله تپوسونه کوو. د موږ سره پاتې شئ کتونکو. مظلومیار صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې تسلیمه شو. په خیر راغلی یم. په خیر راغلی ستړی مه شئ. ډېره مننه خلیل افسان صاحب. ډېره زیاته شکریه مننه کوم. الله عزتمن خاد و آباد و خوشحاله لره. د تاسې هم غرونه او نړۍ مننه کوو چې په پروګرام کې موږ له وخت راکړو. مظلومیار صاحب د کتونکو اوریدونکو سره لنډه شان خپله پیژنګلي وکړه. تاسې خپله نامه څه په ادبي دنیا کې په کوم نوم باندې یادېږي او تعلیمي زده کړې مو تر کوم ټولګي پورې کړي دي؟ ډېره مننه افسان صاحب. مو خو خپله نومه ثابت ګل دو د کلامي نومه مې چې کومه مظلومیار دو او زده کړه خو مو د حالاتو له وجې نه بس ونه کړه. تر 5م ټولګي پورې مې سبق ویلی په ګورنمنټ پرایمري سکول مواز کلي غیبینیکه کې او د حالاتو له وجې نه موږ نه چې کوم بیا سبق یې پوتی شولې. صحیح. مظلومیار صاحب اکثر موږ د ملګریو سره چې کینو ګپ شپ یا مرکې داسې ورسره کوو اکثر ملګري همدغه یوه خبره موږ له کوي چې د حالاتو د وجې نه د هغې نه بعد حالات خو الحمدلله اوس ماشاءالله په الوکا کې امن و امان فضا قایمه ده. ملګري راټولېږي او داسې بنډارونه کوي ادبي بنډارونه کوي سیمینارونه کوي. حالات خو انقلاب تیر شولو. د تاسې سره د انقلاب نه بعد بیا موقع وه د تعلیم او که آیا تاسې خپله څه کوشش یا هڅه ونه کړلی شوه چې تعلیم مو مخکې جاري ساتلی وی؟ مننه افسان صاحب. خو دلته داسې کیسه وه چې د انقلاب نه پس چې کوم دي څه انقلاب وځبولو څه غربت وجه شوه نو که یو طرف له وکسې عمومي تعلیمي زده کړه کولی دلته حالات داسې کړکېشن و چې د غربت له وجې نه زموږ نه تعلیم نه ډېر پاتې شوي دي. صحیح. کتونکو اوریدونکو یاده دې وي چې مظلومیار صاحب د کمبار پښتو ادبي جرګې رجسټرډ سابقه د رابطه سکاتر هم پاتې شوی دی او پنګوال یې هم پاتې شوی دی. ثابت ګل صاحب په موجوده حالاتو کې د غونډې ناتو کناره کشي اختیار کړې ده څه وجه یې کېدلی شي؟ یا تو سره د وخت کمی دی یا په خپله یې زړه نه غواړي چې غونډې له لوړ شي یا د ملګریو نه ګیلهمان یې څه وجه ده؟ مننه افسان صاحب. هیڅ ګیله هم د ملګریو نه نشته. داسې وخت الله مه راولي چې موږ د ملګریو نه ګیلهمن کېږو. یقینا خبره وه چې ملګري ټول چې څومره ادبي ملګري د زړه له ډېر نږدې دي او په هر حال چې په کوزه لوکا کې وو د کجورې په سیمه باندې نو ولته موږ له غونډو دومره تکلیف هم نه و. په هر هغه ادبي غونډه کې به موږ حصه هم اخیسته. د کمبار پښتو ادبي جرګې رجسټر نه علاوه نورې چې کومې غونډې دي په هغې کې موږ په هره غونډه کې حصه اخیستې وو. حالات دي بس اوس داسې شو چې دغې الوکې له راغللو د چې کومه د لکړ بابا د غیبینیکه سیمه ده نو د دغې وجې نه موږ نشو تللی. یو خو دلته مصروفیات جوړ شول. د مصروفیاتو نه علاوه نور چې کوم ده په تاګ راتاګ کې هم ستونزې او مسالې لرو. د دغې وجې نه لږ ترې نه څنډېله شوي یو. نوره کومه داسې خبره نشته چې یا د ملګریو نه ګیلهمن وو یا بله څه کومه خبره وي. مظلومیار صاحب په بخښنې سره مو سوالونه به لږ ترخه وي خو غواړم چې نوی کم د مصلحت و د مبالغې نه به سره کور نه اخلو. کور ژوند رزګور ټول خلک کوي. بیا موږ خاص کر کې به ادبي ملګري وښیم هغه موږ دا ترغیب خلکو له ورکوو چې د ژبې دپاره کور کول دی. هغې له به وخت هم وباسې هغې له به کور هم پرېږدې. ته ژوند کوې هغه مو یو شعر دی وی چې ژوند کوه خو نه د ژوند سره سره ځان د خپل پردي نه چې ونه باسې. نو باید چې موږ کور هم وکړو ادبي غونډې هم پرې نږدو خو تر کومه حده پورې چې زه په غونډه کې کینم واس کېږم
نو ډېرې غونډې داسې ما په مخ کې وشولې چې ته مولا په نظر پکې رانغللې نو لکه څرنګه زما په زړه کې دا سوال راچاتېږي داسې به د ډېرو ملګریو نور هم دا سوال راچاتېږي نو لکه د ما په نظر باندې خو زه د شیله ښه ځکه نه یم چې د توسې غوندې ادبي ملګری بیا وایي چې یاره زه په کور پرې بس هر وخت ما کور وي نو باید چې داسې په میاشت کې خو یو ځل ته په غونډه کې ګډون کولی نو ښه به وای افسان صاحب یقینا پښتنه خو داسې پښتنه وکړه چې جواب جشتار سره نه راشي جواب یې نشته خو به هر حال چې کومه ته وایي چې موږ څو غونډې وکړې مطلب د کمبر پښتو ادبي جرګې په څو غونډو کې زه ونه لیدم نو بله یوه وجه هم نشته بغیر د دغې ستونزې نه چې یو خو دلته د مو چې د کم کور دی ژوند مې رایده د مو نه بغیر کیږي په کولو باندې خو بیا هغسې سمون نه خوري دویمه دا خبره رو چې مو دلته کور خوشی رای یوازې یم دلته بالکل کم داسې دوام ورور یا پلور مې یا مې کم بل داسې خاندان کاسدار څه نه راغلی چې هغه زه په کور کې نه وم هغه کور لا پاتې شو کور په باندې اباد وي موږ سره چې کم دلته بل دوام ملګری دی حضرت علي ظاهر صاحب نو کله کله موقع غلا زه ویرکم یې ته وایم چې یاره ته که زه نشم تللی خامس کم ته خو لوړ شی غونډې لا ته خو حساب واخلې نو تو ظاهر صاحب په څو غونډو کې لیدلی چې هغه درسي و در روان دی خو انشاءالله داسې به موقع به مې لو شوي وي چې زه به هم راغلی وم زه به هم دغې غونډې درڅم نو هېڅ قسم داسې خبره نشته انشاءالله زه الله دې وکړي چې موږ ته په غونډه کې بیا هم هغه شانتې ووینو لکه څرنګه د مخکې غونډې دپاره هلې ځلې او کوششونه د توسې زیار د توسې کړاو د چا نه پټ نه دی د مو په ذهن و په زړه کې نور سوالونه هم پورته کېږي خو هغه به بیا د سره مزید مخکې بیا په دغه ټایم کې مظلومیار صاحب زه نه غزل غوښتنه کوم کوم غزل کوم کلام ورسره شریکه نو ډېر خوند به وکړي مزید به بیا مخکې ورسره خبرې کوو ډیره مننه افسان صاحب زوړ غزل دی د هغه مطلارو چې اوښکې مې له سترګو سسېدې وتلې اوښکې مې له سترګو سسېدې وتلې او وینې مې له زړه نه بهېدې وتلې ډیره مننه او هغه نازولې پښتنې پیغلې هغه نازولې پښتنې پیغلې وتلې چې له خیبره جړېدې وتلې ډیره مننه هغه نازولې پښتنې پیغلې وتلې چې له خیبره جړېدې وتلې او نه به ویې لیدلې په ټول عمر چا نه به ویې لیدلې په ټول عمر چا نه به ویې لیدلې په ټول عمر چا نن په دې لار ټوله لملیدې وتلې مننه بل شعر دی نه به ویې لیدلې په ټول عمر چا نن په دې لار ټوله لملیدې وتلې او ښکاري چې پتنګه لباسي شولې ښکاري چې پتنګه لباسي شولې او توره شپه کې شمې بلېدې وتلې مننه او شته سپرلي کې راغللو خزان په مونږ شته سپرلي کې راغللو خزان په مونږ پاڼې هم له ونه غورځېدې وتلې ډېره مننه او هشپنکیه ته هم بې وفا شولې هشپنکیه ته هم بې وفا شولې او میلو کې رمې د سرېدې وتلې مننه او بل شی دی پکې چې زړه مې په هغې ورځې بېللی دی زړه مې په هغې ورځې بېللی دی لار کې د ګودر چې ودرېدې وتلې مننه او مختارو چې وچه د زړګۍ د مظلوم یار پسې وچه د زړګۍ د مظلوم یار پسې او سره بنارسي کې جوړېدې وتلې مننه وچه د زړګۍ د مظلوم یار پسې او سره بنارسي کې جوړېدې وتلې ډېره لا کتونکي او اورېدونکي دا مظلوم یار چې خوندور کلام ورته نه واورېدلو مظلوم یار صاحب روبي شو خپلو پښتنو په لور باندې ادبي دنیا کې کوم لارښود کوم استاد لرئ او که نه جی بالکل لرم یې مو ادبي استاد چې کوم دی دا بېوسه فریدی دی بالکل بېوسه فریدی یو ښه لیکوال یو ښه مشر الله دې ډېر ژوند ویرکړي مظلوم یار صاحب په ادبي اصنافو کې مو لیکل په څه شي کې کړي دي کور مې په څه شي کې کړی دی غزل مو زیات لیکلی دی نظم نثر په کم صنف باندې کور زیات کړی دی افسان صاحب زیات لیکو مو چې کوم دی دا غزل کړی دی نور نظمونه مې هم لیکلي دي څه نه څه خو زیات لیکل تر حده چې کوم د غزل باندې لیک کړی دی مظلوم یار صاحب د مو اکثر ملګریو سره مو ډېرو ملګریو سره مرکې وکړلې د مو د سیمې د خیبر د سیمې خاص کر په غزل باندې کور زیات کوي چې ته د نثر طرف له مو پام لرنه ګرځېدلی ده او که نه ذهن مو کله داسې سوچ کړی دی چې ته په نثر باندې کوشش وکړو موږ خو په د نثر هم ضرورت شته که نه بالکل ضرورت شته افسان صاحب خو تر اوسه پورې ما په نثر باندې کوشش نه کړی
نور په ذهن کې اندو چې کوشش په باندې وکړو لیکل وکړو باندې ناصر هم ولیکو او ضروری دی چې ولیکل شي خو مو تر خپل نن تاریخ پیر چې کم د حاصل یا نه وکړي صحیح په صنفونو کې مشکل صنف دی ته کم یو رای په کوم یو صنف باندې هغه چې تو پکې د کشمکش ښکار کېږي هغه کوم یو صنف دی آسان سے موته نظم دلته شي نظم مولا سخت دلته شي بیخي نشم لیکلی خلک ډېر یی په چې کاغه زود نظمي او کاغه بند نظمي خو په نظم باندې بالکل لیکل نشم کولی ډېره ستونزه یې سره صحیح صحیح مظلوم یار صاحب خبرې مزه کوي مزید در سره مخکې هم ګڼېږو د کوم شاعر د شاعرۍ نه متاثره یې چې تاسې د هغه په شعر باندې چې تاسې لوستی وي د ادب پلوه د تاسې پاملرنه ګرځېدلي وي هغه کوم شاعر دی خاطر افریدی خاطر نه متاثره شوی زه صحیح یعنی خاطر افریدی مو لوستی وه که په کیسټ وي مخکې خو به یې کیسټ مظلوم یار صاحب خلکو به یې کیسټ یې اورېدلې مو خپله به یې کیسټ چې واورېده نو زه خپله د کتاب د لارې شوق مې کتاب سره وړکتوب نه و خو به هر حال بیا چې د ادب پلو یو خو فطرتي شاعري په سړي کې وي او ځینې خلک بیا داسې شي چې بیا شاعري یا د کتاب د طرف نه بیا شاعري له ارمایل شي شاعري شروع کړي نو تاسې لکه خاطر په کیسټو کې اورېدلی یا کتاب د لارې مو لوستی و خاطر مو خو کیسټ نه به کم از کم اورېدلی وي اورېدلی مې دی ډېر خو به هر حال چې زه به چې وړوکی وم ما به سبق ویلو په دوام دریم کې به وم نو په بسته کې مې خاطر صاحب کتاب پټ ایښی و چې نه یې استوز ویني نه ملګري ویني خو د خاطر صاحب کتاب یې مو ځان نه ورکاوه نو زه تر حده مو یې خاطر د کتاب سره ډېره مینه کړې او هغه نه مې چکندي متاثره شوی صحیح صحیح مظلوم یار صاحب خبرې هم کوو مرکه مخ په وړاندې هم بیایو خو په دغه وخت کې زه بیا غوښتنه کوم بلکې کتونکي به ټول په انتظار وي مثلا اوس چې کوم ټولګی دا هم د کلام په انتظار دی نو کلام ورسره شریک هم مزید مې مخکې بیا سره خبرې کوو مننه افسان صاحب یو څو شعرونه یادېږي هغه داسې دی چې ووایه بېتانه اشنا څه یمه ووایه بېتانه اشنا څه یمه وم به زه هر څه خو بس نه یمه مننه ووایه بېتانه اشنا څه یمه وم به زه هر څه خو بس نه یمه دا چې تر مرامه رسېدلی یم دا چې تر مرامه رسېدلی یم تلی مې د خپل بابا په پله یمه او ته کوې په مثل د سور اور اشنا ته کوې په مثل د سور اور اشنا زه هم په مثال لکه اوبه یمه مننه او بل شعر پکې چې څوکه مې امید د رغېدو نه و څوکه مې امید د رغېدو نه و راغله چې ته راغلې نو بس ښه یمه مننه او مقطع رو چې بیا هم مظلوم یار رانه ګیلې کوي بیا هم مظلوم یار رانه ګیلې کوي څوکه زه د سترګو یې رنجه یمه واه ډېر اعلی ډېر ښه ډېر ښه مظلوم یار صاحب ډېر اعلی غزل مظلوم یار صاحب خبرې مخ په وړاندې بیایو مظلوم یار صاحب نوی کول به شمول د موږ او تاسو ټولو کومه شاعري چې کوي د خپلې شاعرۍ نه او د نوي کول د شاعرۍ نه تر کم حده پورې مطمئن یې چې خپل مرام لا به ورسیږو که نه په نیمه لار کې یا به بیخي ارنه پاتې شي د شی چې په کم هغه باندې مو لیکل کوو په کومو لفظونو یې راغونډوو دا هغه لفظونه به موږ خپل مرام لا ورسوي انشاءالله امیدونه دي افسان صاحب لکه څنګه چې تو خبره وکړله چې د نوي کول زلمي لیکوالان چې کم نن سبا لیک کوي روان دي بلکې خاص کر د خیبر د ادب چې کم ملګري دي او هغه بیا د بوړې د سیمې نو یقینا خبره رو چې زه څومره ملګري پیژنم او وینم او قسم یې نو په نوي کول کې داسې زلمي چې هغه بالکل ماشومان دي داسې پخه عمرونه یې نري بیا چې کلم له فکر وکم دومره ښکلي کلمونه دومره ښکلي لیکونه راوړي چې هغه د قوم دپاره ګټور سوچونه لري و انشاءالله امید یقین او توکل او دغه ظلمونه حمزه بابا یو شعر دی چې حمزه اسپرلی له د خیبره نه ځي حمزه اسپرلی له د خیبره نه ځي ډېرې غوټې په موسیدو کې ښکاري نو یو دا شعر چې بابا ویلی دی په زوی ویلی دی او دا حقیقت خبره ده چې د خیبر د هرې سیمې نه راواخلې که هغه بس کمزوری و طاقتور او غاټ و وړوکی دا پکې وي خو د نوي کول چې څومره زه کشره ضلع وینم او په کم لیول باندې روانه او په کمو لفظونو باندې شعرونه لیکي او په کم سوچ او فکر یې رای کم خیالونه یې نو یقینا خبره چې ډېر امیدونه مې دي انشاءالله ته والا به پوره کوي که خیر انشاءالله مظلوم یار صاحب لکه تو وختي مخکې ذکر وکړلو چې مو داسې مصروفیات دي الله دې وکړي چې دا مصروفیات ارقام شي
د مصروفیاتو سره سره کومه مطالعه د کتابونو لرئ او که نه مطالعې هم نه یې لایي شوی که کوې کومه مطالعه کتابونو؟ افسان صاحب پښتنه راوکړه او پښتنې رې سختې دي به هر حال خو بیا هم داسې به ته ویل چې د دغو مصروفیاتو وجې نه یوه غونډه نه روشم پرېښي مطالعه هم ورنه پوتې رو دا تاسې غوندې ملګري که دلته راغللو نو ستی په ستی جرسه وکړو بس هغه او د ډېر وخت نه موږ تنده هم لرو تږي مو دغو خبرو دغو اترو د دغو محفلونو د دغو بانډار خو به هر حال چې څنګه په غونډو کې حصه اخیستل پوتې دي دغسې مطالعه هم ورنه پوته شوي صحیح کتونکي او اورېدونکي یاده دې وي چې مظلوم یار صاحب د مو یو ډېر زړه لا نږدې ملګری دی نو زړه مې غوښتل چې دغه پوښتنې او دغه سوالونه ترېنه وکړم نور مصروفیات او د دغې الوکې حالات د هېچا نه هم پټ نه دي بلکې دی چې په کوم ځای کې ژوند کوي نو تاسې یقین ولرو چې ډېر خلک دلته هغه نستیل هم داسې وي چې بس وایي چې یاره زر اوچت شوي وای خو مجبوري وي حالات داسې وي الله دې بس خصوصي فضل و کرم وکړي مظلوم یار صاحب خبرې ارغونډوي سره خپلې او اخري کلام راسره شریکه خو د مو په غوښتنه باندې به بلکې د مو امید ده چې کتونکي او اورېدونکي بیا هم ترېنه خوند واخلي چې داسې یو لفظ دی پکې تبرګی پکې استعمال شوی دی نو زه غواړم چې د کتونکو سره هغه غزل که شریک ډېر خوند به وکړي. مننه افسان صاحب د غزل مطلب و چې مینې محبت نه ډک زړګی به و د مینې محبت نه ډک زړګی به و حجره و ربو په منګی به و او تا به د واښو پانډه په سر راوړه تا به د واښو پانډه په سر راوړه او ما سره په څنګ کې چې مټکی به و او ګل به وشندي په خړو تاړو کې ګل به وشندي په خړو تاړو کې کله په وطن چې په سرلای به و او سدي اوس په ښار کې کلی ډېر ښه و سدي اوس په ښار کې کلی ډېر ښه و مړی و ژوندی و خپل پردی به و مننه بل شعر و پکې چې موږ د ماشومتوب نه مینه کړې ده مونږ د ماشومتوب نه مینه کړې ده زما او د هغې بیل کورکی به و مننه مونږ د ماشومتوب نه مینه کړې ده او زما او د هغې بیل کورکی به و تا سره ګوډه کوه که یاد دې شي تا سره ګوډه کوه که یاد دې شي او ما سره په څنګ کې ټوپکی به و مننه تا سره ګوډه کوه که یاد دې شي او ما سره په څنګ کې ټوپکی به و او ما او تا به و چې پیرای راغلو ما او تا به و چې پیرای راغلو اواز به یې کو کپ و مرغی ډېر ښه یار بیا یې ویه ما او تا به و چې پیرای راغلو اواز به یې کو کپ و مرغی به و او کله به چې زه د یار دیدن له تلم کله به چې زه د یار دیدن له تلم لار کې یو رقیب و بل سپی به و ډېر ښه یار کله به چې زه د یار دیدن له تلم لار کې یو رقیب و بل سپی به و آخري مقطع رو چې دا سدي اوس په ښار کې کلی ډېر ښه و مړی و ژوندی و خپل پردی به و زړه د مظلوم یار و د اشنا سترګې زړه د مظلوم یار و د اشنا سترګې او شنه لرګي رسم بسته برګی به و دا اخري مقطع م بیا ویه مننه زړه د مظلوم یار و د اشنا سترګې او شنه لرګي لسم بسته برګی به و ډېره لا مظلوم یار صاحب د پروګرام په اخرو مرحلو اخره شیبه کې دا بلا شی پښتانه دي چې تاسو اواز واوري که کوم پیغام لرئ نو بالکل په بشپړه توګه باندې د سکرین د لارې ټولو پښتنو ملګریو له ورکولی شي. مننه افسان صاحب زه به صرف دومره ملګریو ته ووایم چې زیات تر حده مسافر ملګري چې چېرته هم دي دغو ته موږ هر وخت دعاګوی چې الله م ښه د باد او خوشحاله لره او یقینا خبره یې چې د پښتو د ادب او خدمات په هر هغه ځای کې که هغه به بهر ملک وي که هغه په خپل ملک وي که هغه د شپه وي که هغه ورځ وي خو چې په هره توګه د ملګریو واس ور راسي چې د پښتو د ادب نه لوس ونه اخلي بس نو صرف دغه خبره بالکل مظلوم یار صاحب د تاسې اواز د تاسې غږ تاسې تاثرات تاسې ښکلي ښکلي کلامونه تر اورېدونکو ور ورسېدل و انشاءالله امید لرو چې د تاسې په پیغام باندې به هر ملګری دا کوشش کوي چې د ادب د ژبې دپاره څه وکړي بیا هم په پروګرام کې د وخت راکولو غرونه او نړۍ مننه کوو. ډېره مننه تاسې م یو جهان مننه الله م ښه د باد لره الله م ژوندي لره چې چېرته م ډېره مننه د تاسې نه هم غرونه نړۍ مننه کوو. کتونکو او اورېدونکو دا و ثابت ګل مظلوم یار صاحب چې خوندورې خبرې او خوندور کلامونه مو ترېنه واورېدل. د انتظار افریدي په دغه شعر د نه اجازت غواړم چې قربت
د یار د مخ درته حاصل شو چې قربت د یار د مخ درته حاصل شو د لمبې د ولې تتې شوې تنوره خپل ملګري خلیل افسانه فریدي الله سره د سمین ګل افریدي ورکړه اجازت چرته چې وخا د باد او بریالي اوسو د لوی الله په امان